د خبرونو سرټکی ترکیه ته د مولوي محمد اسحاق صاحبزاده سفر، د غزني ولایت د سرده بند بیا رغونې د چارو پیل او د اسرائیل او لبنان ترمنځ د اوربند عملي کېدل. د لوی او مهربانه خدای په سپېڅلي نامه درنو لیدونکو سلام. د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن چهارشنبه د 1403 کال د لندي اوومه نېټه ده. زه عزیزي یم. دا هم بشپړ خبرونه د ټولګټو وزارت ویاند محمد اشرف حقشناس وایي چې د دې وزارت د اوسپنیزې کرښې مرستیال مولوي محمد اسحاق صاحبزاده د UIC ټولنې په 34مه سیمه ییزه غونډه کې د ګډون په موخه ترکیې ته سفر کړی د ښاغلي حقشناس په وینا ټاکل شوي چې په دې غونډه کې د دغې ټولنې د کلني راپور تر وړاندې کولو وروسته د سیمه ییزو هیوادونو د ریلي او ترانسپورتي اسانتیاو پراختیا د پانګونې راجلبولو وروستیو لاسته راوړنو او فعالیتونو په اړه خبرې وشي. د اوبو او انرژي وزارت ویاند قاري موتی الله عابد وایي چې د 14,404,000 افغانیو په لګښت د غزني ولایت د سرده بند د ساتنې او څارنې پروژې چارې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. د نوموړي په وینا په دې پروژه کې بند ته د غځېدلي سړک او د بند د ساتونکو لپاره د یوې ودانۍ جوړول شامل وه. د بلجیم باچا فلیپ په دغه هیواد کې د فلسطین د لومړني سفیر په توګه د امل جادوا شاکا باورلیک منلی. امل جادوا پر خپل ایکس پاڼې لیکلي چې د دغه هیواد کې د فلسطین د لومړني سفیر په توګه خپل باورلیک د دې هیواد پاچا ته سپارلی دی. د خبرونو دوام. د نړیوالو رسنیو د راپورونو پر اساس د استرالیا ولسي جرګې هغه قانون تصویب کړی چې له مخې یې له 16 کلونو کم عمره ماشومان د ټولنیزو رسنیو له کارونو منع کیږي. د دغه قانون له مخې استرالیا د عمر معلومولو د یوه سیسټم له مخې ماشومان د ټولنیزو رسنیو له کارونې منع کوي او په ټولنیزو رسنیو کې د ماشومانو لپاره د حساب پرانیستل به تر 50 میلیونه استرالیایي ډالره جریمه ولري. او وروستی خبر. د نړیوالو رسنیو د راپورونو له مخې د اسرائیلو او حزب الله لبنان ترمنځ په سیمه ییز وخت نن سهار 4 بجې اوربند پیل شوی او دواړو لوریو پر یو بل بریدونه درولي دي. 2 ساعته وړاندې د امریکا ولسمشر جو بایډن د حزب الله او اسرائیلو ترمنځ د اوربند مبارکي ورکړې او ویلي دي چې دواړو لوریو د اوربند هوکړه منلې ده. په دغه اوربند کې د لبنان له سویل څخه تر راتلونکي 15 ورځې پورې د اسرائیلي ځواکونو تدریجي وتل او د لبنان د دولتي ځواکونو ځای پر ځای کېدل شامل دي. له ملتیا مو مننه. تر بیا ښه وخته او ښې چارې.